ځینې وخت دا به هر څه تېرېږي، خو د حسیب خان دا یوه خبره یاد وساته چې شی به همداسې ته پیدا نه کړې په دې میډیا کې چې د حسیب په پاکوالي او د پاکلمنۍ باندې داغ پیدا کړي. دا د سوشل میډیا خبرې دي، دا پیغورونه، دا تانې ورکول، د یو چا په شخصیت باندې دغه کریکټر اسیسینیشن کول، دا ټول په تاریخ کې سوي دي. یعنې دا تا د کمره باندې چې سوي داسې لکه بوتل غوندې سړی ښیي. نه صحیح ده، بالکل ډېر صحیح راځي، بېرته خلاص صحیح شو. آصف جانه په دې میډیا کې هیڅ هم نه پټېږي، نه څه ورکېږي، که نن پټه شي سبا راوځي، که سبا پټه شي بله ورځ راوځي. خبرې کوم دا تی چې کوې که نه، دا د یو ملګري په صفت دا به تا ما ته په وټساپ کې کړې وي. تر هغه ما څه ویلي دي، ته ووایه ما څه ویلي دي. زه دا وایم چې سیمه ګوره دا خو ما پټ دغه مبین په تا پسې راغلی، لایف در پسې راغلی، دلته په زغر دا وایو چې اسناد لرم. ګوره نه زه مبین نه، خو ګوره ته ولې نه راځې؟ مبین خو همداس نجیب پسې هم راغلی، رازق پسې هم راغلی، اشرف غني پسې هم راغلی. یو سکند یو دقیقه، زه ډېر مهم یم که ډاکټر صاحب نجیب تا ولې د ډاکټر صاحب نجیب په حق کې دغه نه دفاع ونه کړه مبین نه؟ ما بار کړې ده. ته ورسه ویډیو جوړه که مبین ته هم دغسې زه درته وایم چې مبین ته زه د افغان په سترګم نه ګورم. بس خبره خلاصه سوه، مننه. زه مبین ته د افغان په سترګم نه ګورم. بس بیخي سمه ده، جار سم. زه وایم آصف جانه چې زه تا ته ناست یم، زه د تر شا ولاړ، زه د ستا یم، زه دا حق په تا لرم چې آصف جانه راشه دلته ولس ته وضاحت ورکړه. ولې غلی، ولې چوپې پرې وضاحت ورکړم د چی؟ ووایه د ولس ته وایه. هلته مبین وایي په تا باندې هم دا تور ده چې رئیس سیلاب په پکتیا کې په خوست کې د KPF په ځوانانو باندې بم والوځو هلته، او اوس د تا باندې دلته په امریکا کې کیس روان ده. ورکې دې خبرې سپیناوی را د شي یو څوک دی ووایي، زه په زغر دا وایم، ما دا ټول خلک پیژني. زه وایم چې ما نه بم الوځولی دی، زه په دې سوب کې موجوده وم، په دې سوب کې ما قربانۍ ورکړې دي، زه په دې سوب کې ما هغه څه کړي دي چې هېڅ هم نه دي کړي. دې قصو پسې به ځکه نه ګرځو چې دا قصې دي او زه په قصو باور نه لرم، او څوک به په هر چا باندې تهمتونه لګوي. 2 لکه تهمتونه په موږ به لګېږي سبا. په ډاکټر صاحب نجیب باندې د الحاد ټاپه وه، زه څه وکړم چې په ما به دا ټاپې تورونه نه وي، 100 ټاپې تورونه د نور ولګېږي، والله که یې پروا راسي. یو شی به ډېر ما ته خوند دا راکړي چې څومره په ما ډېرې تورونه او ټاپې لګېږي، هغومره به د ما سپینواله او زما پاکلمنۍ دا ولس ته ښکاري. او بیا به دغه خبرې چې دا کوم ملګري دوستان په دغه کیسې به د هاها کې ورسره یو ځای وو، دوی به بیا ما سره په کومو سترګو مخامخ کېږي. دا ډېره مهمه خبره ده. او نور نه غواړم په دې مورد باندې بحث ولرم. برګزی صاحب تاسو ته حسیب مننه حسیب جانه، مننه. میسج به هم درته کړی، اګنور که داسې اشخاص داسې ډېر په اول درته حسیب جانه زه درته وایم چې د داسې اشخاصو په اړه باندې هېڅ وضاحت پکار نه دی. مخکې لاړ شه، ځوانان دې تر څنګ ولاړ دي، او دا انټلیجنسي ادارې، استخباراتي ادارې غواړي چې دلته دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو کې یوازې پر دغه مسایلو باندې راواخلي او افغانستان د خلکو څخه پاتې کړي. مخکې لاړ شه، موږ په ټولو مسایلو باندې پوهېږو، دا خلک موږ نشي اګنور کولی. مخکې ځه، مخکې ځوانان در سره دي، د ټیک ټاک خبرې نه دي، ساده خبرې نه دي، ټول ټیک ټاک دي، ټول طالب دي تر سوال لاندې راوستی دی، ټول نړۍ دی د طالب حمایت کوونکي دي تر سوال لاندې راوستي دي. په ټویټر دي هم بحثونه مخې ته روان دي، پر فیسبوک باندې دي هم بحثونه مخې ته روان دي. دا لوچک، دا د فرعون المسیحیان اګنور کا. د خلکو د افغانستان په اړه باندې څومره تهمتونه ویل دي، دوی د جنرال عبدالرازق په اړه باندې هغه تهمتونه وویله چې حتی د کور ته ورله، په کور کې وروره جان هغه څه پیدا نه کړله. د خلکو په افغانستان کې په ارګ کې داسې بدنامۍ په اړه باندې خبرې وکړې چې په ارګ کې کلیساوې دي، خو د یوې کلیسا انځور دې خلکو ښکاره نه کړلو. دا یوازینۍ استخباراتي لوبه ده. آصف جانه ډېر متوجه اوسېږه، مخکې ځه، مخکې لاړ شه. بارګزی صاحب، موږ خو ډېر واړه خلک یو، خو یوه خبره وکړم، زه خو د جمهوریت نه کم کارمند پاتې شوی یم او نه مې د جمهوریت کومه مړۍ ډوډۍ خوړلې، خو زه نن هم مدافع یم په دې میډیا کې. خو خوا مې په هغه څه بدېږي چې جنرال صاحب رازق په څېر انسان په دې جمهوریت باندې خپل سر وبایله، او بیا همدغو خلکو یې په کور باندې ورته خلک وردننه نه کړل، د هغه په در باندې یې وردننه نه کړل. له دې نوره غټه بېغیرتي خو به په تاریخ کې د موږ او د تاسو نه سوي. او زه په دې مواردو باندې که زه غږېږم، بحث کوم، والله په بالله زه ځورېږم په خپل په دې هغه د شهید جنرال صاحب رازق په هغه وینه باندې، والله چې ما خوا بدېږي چې د دې ولس لپاره خپله وینه تویه کړله.
هغه په کور باندې خلک ورننوستل. دا کم پښتو، دا کم افغانیت ده. آصف جان استخباراتي لوبې دي په دې مسایلو باندې موږ تر یو اندازې پورې دلته وربشې نه دي په دا 20 کاله موږ وربشې نه دي سر لا خوا دې خوا کړي په دې ټولو مسایلو باندې پوهېږو. یوازینی غواړي چې تا دلته په ټولنیزو رسنیو کې سرټکې کړي او د افغانستان د مسایلو څخه خلک خبرې واړوي او یوازې ته ټارګېټ شي. دلته هېڅ دې هم نه دي کړي، د چا پر خود نه تجاوز کړی، نه د چا پر مور تجاوز کړی دی. روغ انسان یې، فعال انسان یې، تر خپل وخته پورې په هند کې محصل وې، د هند څخه بیا ترکیې ته انتقال شو، د ترکیې څخه بیا تر لندن پورې او د اوس په امریکا کې ژوند کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د شتون خلک نه مني. صفا خبره ته کومه، په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې څوک نه مني. په ټولنیزو رسنیو کې تر هیبت الله پورې چیلنج ورکړی دی را دې شي دلته د سره کښېني او دا خبرې دوی ته د منلو وړ نه دي. یوازینی ستا د بدناموي لپاره دغه کوششونه کوي او دغه فلسفه روانه ده. مخکې زه ځوانان درپسې دي، هېڅ هم نشي کولی، هېڅ هم په ذات د الله مې د قسم که هېڅ هم وکړي. یو خبره بل غواړم مزاحت کړم، بیا زه در نظم یو شی په یاد وساتئ چې په دغه لیول باندې زه نه یم لګیا. دا چې کوم لیول باندې خلک د ما په اړه خبرې کوي، په کومه ورځ باندې چې کوم بم زه په دې میډیا باندې الوزم او په دې ولسونو په منځ کې، بیا به دا وایي چې د دغه ځوان به مو حقه ورځ باندې مخ نیولی و چې کوم وخت کې نیول پکار و. آصف جان سویه دې ډېره لوړه روانه ده، قسم درته کوم سویه دې ډېره لوړه روانه ده. والله بالله ثم تله سویه دې ډېره لوړه روانه ده. بنیري صاحب نن در باندې بحث کړی دی، داسې غټو خبریالانو در باندې نن بحث کړی، زه ورته ناست وم. قربان شمه دا خلک اګنور کا، مخکې ځه، مخکې روان شه، مخکې راشه، شاته به چې څه کېږي هغه بیا موږ پوهېږو، دا بعضې اشخاص پوهېږي. مخکې ته قدم اخله، مخکې در سره یو وروره جانه، په شاتګ باندې د هېڅ کله در سره ملګري نه یو. او دا یوازې یو استخباراتي لوبه ده او د استخباراتي لوبو په افشا کولو په مسایلو باندې موږ ډېر ښه پوهېږو. او دا لوچک چې راوستې دوبۍ ته د همدې مسایلو لپاره راوستې چې تر څو افغانان په دلته په ټولنیزو رسنیو کې دلته تر یو بل لوبې لاندې راګیر کړي او مصروف یې وساتي. یوازې خبره همدلته دا ده بس. بارګزی صاحب یو خبره کوم، یو د کوخرا کاسبه د جنرال صاحب سمې سعادت کورته کوپنۍ ویوړي خالد شراب بوتل ویوړي یوټیوبر راوس ویډیو تر وکړه دا ټول دلته پروتې دي، دا هیڅ هم نه. دغه موبین راغلو، قاری خوستی ورسره وو، د شرابو بوتلې راواخیستلې، هلته یې ماتې کړلې او ویې ویل چې دا فلاني ځای کې دي. ټول اګنور شوله. وروره استخباراتي لوبه ده، په استخباراتي باندې مو سر خلاصېږي که نه پوهېږي. سړی پرېږدئ، حسیب پرېږدئ چې مخکې لاړ شي. وروره جانه دا نو چک چې د کله اګنور کړ دوی به په خپله پوه شي چې وروره جانه زما دومره وس نه دی او دا توان نه دی. مخکې روان یې حسیب جانه، ډېر مخکې روان یې، ډېر مخکې 20مې پېړۍ سره یو ځای روان او دوی خلک چې دي د 19مې 18مې پېړۍ سره روان دي او دوی د یوسف علیه السلام په زمانه کې ژوند کوي. دا واوره در سره موافقت که لري که نه لري، ته په 20مه پېړۍ کې او دوی په هغه په 8مه 8مه زېږدیزه پېړۍ کې شتون لري. بیخي سمه ده جانانه، ژوندی اوسې، ډېره زیاته مننه. یوه خبره زه غواړم وکړم دې ټولو ولسونو ته، په ټول د دغه دوران کې چې ما د کومو ملګرو ملاتړ اخیستی او کوم ملګري مې چې څنګ کې ولاړ دي، تاسو ته زه نن غواړم یو خبره وکړم. دلته مخامخ غواړم وکړم او ډېرې پاکې درته وکړم. ډېر غټ وزیران دي چې دا اوس په دغه ارمان دي چې یو ځل زه ورسره خالي خبرې وکړم چې سبا ورځ زه د دوی په اړوند خبره ونه کړم. ښه یاد وساتئ چې چا د دې ولس په حق کې خیانت کړی او ظلم یې کړی، د دوی په مقابل کې به هم زه ودرېږم. طالب جان سره خو مې خپل حساب کتاب ده او وخت به راځي چې تاسو به یوازې ګورئ او موږ به داسې ورته روان یو، دا ولسونه به خپله ورپسې خالي انتظار وکوي. ما داسې کار نه ده کړی، ما نه چا پسې ټوپک اخیستی، نه مې چا پسې وسله اخیستې ده او نه به زه چاته ووایم چې ټوپک وسله واخلي. هغه کم ټوپک وسله چې ما د خلکو په دې کې ور انسټال کړې ده، انتظار یې یوازې وکړي. 3 کاله نه، صرف د موږ د دغې خبرو 1.5 کال 2 کاله کېږي. لوی وطن افغانستان د جوړېدو خبره موږ مطرح کړې ده. کوز وطن او بر وطن مو سره یو کړی ده. په بر وطن کې چې څومره ستونزې دي هغه باندې مو خبرې کړې دي او ورو به مخته ځو، ورو. او دا یو شی یاد وساتئ، په دې لارې کې به ما مخالفین وي، رقیبان به وي، دښمنان به وي، تهمتونه به وي، بهتانونه به وي، شکونه به وي، کنځلې به وي، سپکې به وي، سپورې به وي، 2 لکه کیسې به راپسې کېږي. زه له خپلو خبره نه وړم، زه له خپلو کیسو نه وړم او داسې څنګه چې روان یم همداسې به روان یم او دا سایډ ته به خلک چې دي به راګوري. صرف جست ویټ اینډ واچ، بل هیڅ خبره زه نه لرم.
That's it. حسیب جانا د پی ټی ایم په اړه باندې ډېرې بابولالې دلته آی اس آی پر مخ یوړلې تا ما وختي درته وویله چې دا اشخاص اګنور کا په ټولنیزې رسنۍ ته خپله دومره نه تعقیبوي زه یې تعقیبوم او زه ورته ناست یم والله بالله په فیسبوک او ټویټر او په نورو انسټاګرامونو باندې د بحثونه روان دي ویډیوګانې دي پورته ښکته کیږي او د دې ترڅنګ یوه داسې انګیزه را پیدا شوې ده چې لر و بر یو افغان بیا د دې ترڅنګ دغه نوی